کتونکو نن زموږ سره په پودکاسټ کې یو ډېر قابل احترام قابل عزت مشر شخصیت میلمه دی قادر خان ایډوکیټ صاحب. قادر خان ایډوکیټ کوم چې د کراچۍ په سینیر وکیلانو کې شمیرل کېږي، دوی نه صرف د قانون په میدان کې یو ځانګړی نوم لري، خدمات یې ترسره کړي، بلکې په کراچۍ کې د پښتنو حقوقو مسایلو او مقدماتو یو ژوندی आवाज هم دی. قادر خان د باچا خان نه راواخله تر دې دمه د پښتنو د لیډرانو سره هم ډېر نږدې پاتې شوی دی او چرته چې ضروري ګڼلې ده نو ورسره د قانون په میدان جوخ او ټینګ ولاړ هم دی. دیو د پښتنو مسلې ډېرې د نږدې نه کتلې دي. نن موږ د دیو سره د پښتنو په مسایلو، ستونزو، روزګار، تعلیم او د دې نه علاوه ډېر په دلچسپو موضوعاتو خبرې اترې کوو. تاسو به موږ سره اوسئ. قادر خان صاحب، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وي، په خیر علي وي. خدای دې ډېره مننه. تاسو ډېره مننه چې تاسو موږ له وخت راکړو. سر، تاسو د پښتنو مسایل، معاملات، ستونزې ډېرې د نږدې نه کتلې دي، مقدمې هم د دې دپاره کړي دي. څه ګڼئ د پښتنو په دې وخت کې بنیادي مسایل څه دي؟ تعلیم دی، روزګار دی، که د پښتنو شناخت دی؟ شناخت خو ظاهره خبره ده چې ټولو وړومبنی شي که نه، ستا یو شناختي یو پېژنګلو ښیي، د هغې نه پس بیا نور څیزونه نو بیا راشي روزګار. چې ستا روزګار ښیي او ته ګټه وټه ښه کې نو ستا د بچو ژوند به ښیي، تعلیم به یې ښیي. نو دویم شی پسې بیا تعلیم راځي. نو موږ به دغه وکړو چې دلته کې د روزګار مسله چې ده هغه ډېره اهم ده. چې ستا د روزګار مسله حلي، د هغې سره د نور تړونکي مسایل چې کوم یا په خپله چې ته شتمن نو هغه په خپله سولډ کېږي. بالکل. نو د روزګار څه ستونزه شته پښتنو ته که نه سم روان دي؟ روزګار ګوره کراچۍ کې هسې خو عام تاثر دی چې یاره بس دا صرف مزدور کاره دي، ټرانسپورټ کې دي، لیبر دي. خو دې نه علاوه هم نور په اهم شعبجات کې پښتانه دلته کې د الله په فضل سره ډېر مخکې دي. بزنس چې واخلو، د کپړې کاروبار شو، نن د کراچۍ په څومره چې غټ غټ مارکیټونه دي په هغې کې د پښتنو ځان له یو مقام دی، یو ښه کاروباري خلک دي، په کاروبار پوهېږي، ډېر مخ په وړاندې روان دي. خو دلته ورته مسایل بیا دا جوړېږي چې یو دم پې دا دغه ولګوي چې دا افغانی دی. پښتون ورته نه وایي چې چېرته هم څه مسله شي وایي افغانی دی، افغاني په نوم باندې دغه کوي. بیا دویمه تاسو به ته ډېر عجیبه غونته ښکاري، ما ته په خپله یو څو کاله وړاندې پته ولګېده چې فشریز چې دی، فشریز کې پښتانه چې دي 80% لانچونه چې کوم د میانو ښکار له میان چې راوړي دا د پښتنو دي. د هغو سره په فشري کې هم ظلم زیاتی کېږي. مطلب کاروبار ته ورته لارې دخ کوي، خنډونه ورته اچوي، مسایل ورته جوړوي. دغسې ورته په کاروبار کې لکه تا ته چې ما وایي کپړې په کاروبار کې دي، په دې کې ورته هم لانجې جوړې کړي دي. ټرانسپورټ او دا خو بظاهره په سکرین باندې مخامخ ښکاري، نو په هغې کې تاسو ګورئ په خپله چې هر ځای کې ورته لانجې جوړېږي. که یو معمولي یو خبره وشي، یو اکسیډنټ وشي، نو اکسیډنټ خو ګوره یو قدرتي شی دی، یو انسان هم دا نه غواړي چېرې د هغه د لاسه څه اکسیډنټ وشي، څوک مړ شي یا څوک جوبل شي. او قانون هم په هغې کې دومره غټ ګنجایش ایښی دی چې په اکسیډنټ کې ستا د لاسه څوک مړ شو او ته باقاعده یو ډرایور یې، دا سره لایسنس وي، نو هغه ستا قابل ضمانت جرم دی چې تا ته به ضمانت درکړی کېږي. ولې چې دا خو یو قدرتي، لکه څنګه یو تندر راولوېدو یا سیلاب راغی، داسې شی دی که نه. نو هغه هم دلته نیګیټیو دغه کې ورکړی شي. د هغې په اړه کې دا چې کم از کم یو وړوکی یونټ چې ومي کو ډمپر شو یا بس شو یا ټرک شو په د کروڑو روپۍ، نو انسان خو مړي، د هغې خو څه تلافي نه کېږي، هغه خو قصدن خو نه یې کړی که نه. نو باید ته چې هغسې هغه دغه شي. بیا دا ده چې قانون شته، چې قانون شته نو بیا عام سړی څنګه قانون په خپل لاس کې اخلي. هغه خو د هغه نه خو یو اکسیډنټ وشو، یو غلطۍ نه د هغه نه سړی مړ شو. او زیات تر کو ګورې دا موټر سایکل والا زیات تر حادثات د موټر سایکلو سره کېږي. نو تاسو کو خپله د ښار کې وګورئ،
نو دومره بدتمیزه موټر سایکل والا دي کو هغه هر څوک هغه په هغې باندې ته دا نه ګورې چې یاره دا پښتون دی کو دا مهاجر دی کو سیندی دی کو وګورې نو موټر سایکل والا چې دي ډېر رف موټر سایکل یې چلوي د ظالم بچي نه د خپل ځان خیال ساتي نه د بل ساتي نو داسې څیزونو په اړ کې چې راځي نو هغه د پښتنو ملا ماتوي معیشت ته ولا نقصان رسوي نو د دغې شي په کار ده چې مخنیوی وشي او یو په یو صحیح طریقې سره وشي او دا هم نه ده چې یاره یو ځای کې یو ټرکونه وسوځل شي نو تم راپاسې د هغې په ریاکشن کې ډزې وکړي یا څوک ووژنې نه نو په کار ده چې د قانون عمل درآمدي چې کم ځای کې په کومه معاشره کې د قانون عملداري هلته دا څیزونه سر دغه امتیازي سلوک تاسو چې کوم ذکر وکړو یعنی دا په حکومتي سطح دی دا حکومتي سطح خو به داسې چې د حکومتي سطح نه د هغې دغه نه کېږي مخنیوی نه کېږي که جی جی نو دا صرف د پښتنو سره دی مطلب تقریبا زیات تر جی جی زیات تر دی ولې چې بدمرغه ټرانسپورټ چې دی هغې کې پښتانه زیات دي جی جی خو بیا بل چې کوم پرایویټ سیکټر کې د ټرانسپورټ دی دا بسونه چې دي بسونو کې ګورئ پښتنو ډېر کم تعداد دی جی دا زیات تر د پنجابیانو دي خو ډرایوران یې پښتانه مزدوران نو بس په دغې صحیح سر دویمه خبره موږ د شناخت وکړه د پښتنو شناختي کارډونه بلاک کېږي د دوی ډومیسایل نه جوړېږي دوی ته قانوني ډېرې ستونزې آیا دوی په قانون پابند نه دي که د دوی سره په دې کې هم څه امتیازي سلوک کېږي هغې ګوره زه خپله د دې مرحلې نه تېر شوی یم د پښتون غټه مسله دا ده چې هغه کو په هر ځای کې نو هغه د ځان سره د خپل د کلي او د قام نوم ځان سره ساتي جی جی لکه زه به خپل ځان درته ووایم د نن 2 کاله مخکې پورې بلکې 1.5 کال مخکې پورې زما چې کوم شناختي کارډ و په هغې باندې 2 پتې وې یو زما د بونیر پته و د کلي یو زما د دې ځای وه نو دلته بیا دا مسله راغله چې بھئی په 2 پتو خو ستا ډومیسایل نه جوړېږي مستقل پته خو موږ همیشه جی د وطن ورکړې وه نو دې کې دا لږ زمونږ هم خپل دا غلطي شته ښه اوس دا ده چې اوس چونکې سختي شوه او دا ده چې یو ماشوم چې کله 12 پورې خو هغه د هر ځای چې سبق ووایي خو 12 نه پس چې هغه چېرته پروفیشنل کالج ته ځي لکه کو ډاکټر جوړېږي انجینیر یا وکیل که نه یا یونیورسټۍ کې داخله لي 12 نه پس نو هغې دپاره بیا لازمي ده که ته دلته یې په سند کې وی نو چې تا سره د سند او د کراچۍ ډومیسایل جی جی نو ډومیسایل ستا هغه دلته ځکه نه جوړېږي چې تا په هغې کې خپله مستقل پته د کلي لیکلي ښه اوس ما خو د کلي لیکلی خو مونږ خو د کلي نه یو مونږ خو کراچوال یو ټول عمر دلته وشو پیدا دلته شو دلته کې سبقونه هم دا وبیا دي زاړه شو پکې خو هغه نوم هم لیکلی نو هغې دپاره بیا چې اوس ته لاړ شي چې یاره نه زه اوس د خپل پته چې دا سنګل کومه صرف کراچۍ لیکم نو هغې بیا هلته دیو دا شرط یې ښیي چې بھئی ته دلته کې خپل یو څه پراپرټي وښایه چې ستا څه جایداد په نوم شته څه شته نو اوس دلته کې په کراچۍ کې چې کم پښتانه میشته دي د هغو 80% کم علاقې چې دي د هغې لیز نشته کور شته خو مالکانه حقوق ورسره نشته نو چې لیز نه وي نو هغه ته هغه ایډرس ورته هم نه بدلوي سر تاسو خبره کوئ د 18 ترمیم په اړه کې دا هر څه شوي چې مطلب ډبل ایډرس د چا وي نو هغه به ډومیسایل نشي جوړولی وغیره وغیره نو دې حکومت ته خو حکومتي خلکو ته دا پته وه چې دا مسلې اکثر د پښتنو سره دي دا داسې خو نه ده چې دوی په یو بله طریقه د پښتنو د ویستو کوشش کوي او قانوني لاره جوړوي اسانه لاره جوړوي دغه شی روان دی رو رو که نه لکه د نن 10 کاله مخکې به ته زه ووایم 12 کاله مخکې په کراچۍ ښار کې تقریبا د 1 لاک خواوشا دغه د رکشو سره تړلي خلکو به دغه 55,000 کو 52 داسې 500 نه 50,000 پورې رجسټرډ رکشې په دې کراچۍ ښار کې وي او 2 سټروک وي 2 سټروک چې هغې کې آیل اچوي او هغه لوګې کوي نو هغه خو خیر یو انټرنیشنل یو دغه مهم شروع شوی چې بھئی دا 2 سټروک ختم کوي ولې چې دا پولیوشن جوړوي دا په انډیا کې مو شو په هر ځای کې وشو په کراچۍ کې د هغې په اړه کې دا وشو چې په کار دا وه چې ما هغه 2 سټروک رکشې چې هغه 4 سټروک کېدی شوې څه مثلا نو کنورټ کېږي هغه کنورټ کولو په ځای په هغې کې بیا په خپله
پښتانه مشران چې هغه پکې مخې ته رالو. هغو دا ایز سوشل پاور په توګه باندې حکومتونو بلیک میل کولو دپاره د هغو استعمال کولو کوشش وکړو. په کار خو دا و چې هغه مسلې په قلاره سولټ کړی وی. د هغې رزلټ دا راغی چې اوس په دې ښار کې زما خیال دی چې 10,000 پښتنو رکشې بني. نور پکې راله د اپر سند، لوور پنجاب، د سرایکي بیلټ او دا خلک رالو. هغو ته رکشې ورکړی شوې، باقاعده په قسطونو ورکړی شوې. هغې کاروبار نه هغه کاروبار زما صرف 10% پاتې شو. ټیکسیان بالکل ختم شو. دا مزدار چې دا ویګنې چې ورته وایي، ویګنو نوې پرمټې بالکل بندې دي، نوې پرمټې نشته، ما غزړې دي. نو هغې کاروبار نه پښتانه ختم او دا سلسله روانه ده. دا سلسله روانه ده. سر تاسو خبره کوئ دغه 18 ترمیم کې چې کوم دا معاملات ډسکس شو، په دې کې پښتانه ګوندونه هم چې هغو باقاعده د هغو په رضامندۍ دا شی دی. نو آیا دا د پښتنو د مسایلو ته نظر نه کوو چې کوم دا دعوه لري چې موږ د پښتنو خدمت کوو، کار کوو؟ ګوره زما چې کوم خپل تجربه ده، کوم ما لیدلي دي، نو د کراچۍ میشتو پښتنو ته د پښتنو یو ګوند هم څه حیثیت نه ورکوي، بالکل نه ورکوي. صرف دی د ځان دپاره ایز پریشر ګروپ ساتي چې څوک پې بلیک میل کوي کراچۍ ښار کې. ولې چې کراچۍ ښار د پاکستان د معیشت هب دی، چې دی صرف دا بلیک میلینګ دپاره پښتانه دلته استعمالیږي. نور د دیو دپاره مطلب ګوندونه هم د خپل ذاتي ګټو دپاره کار کوي، د قوم په غم کې نه کوي. هغه دا ګڼي چې بھئی دا په پردی خاوره دي. نو په پردی خاوره خو دی په دې کې خو هېڅ شک نشته، او خپله خاوره یې پرېښې. دلته چې کم پښتانه دي د دې 50% دا هغه خلک دی چې هغه وطن ته کوزي، داسې په کال کې یو میاشت یا هفتې لاړ شي. اکثرو هلته هېڅ جایداد هم څه نه وي، هغه اوس د دې ځای شوي دي. خو هلته کې بیا خبره دا راشي د پروونشل اټانومي او چېرې دا خو ټیک شو پښتانه دي خو اوسي په پردی خاوره کې، نو هغه دې ته په دې وجه څه توجه نه ورکوي. جی صحیح. او سر دغه شان دغه تعلیمي سلسله چې ده دا څنګه روانه ده؟ په دې کې هم څه امتیازي سلوک کېږي؟ تعلیمي خو ما درته ووایي که نه چې 12 نه پس جی د دې نه علاوه مطلب د سرکاري سکولونه د پښتنو په علاقو باندې نه اکثر ګوره موږ په خپله سرکاري سکول نه سبق وایو. جی جی دې وخت کې د پښتنو په علاقه باندې سرکاري سکولونه نش په حساب دي. جی موږ چې کوم وخت کې سبق وایي نو هغه وخت کې زما والد صاحب چې د هغه دا مالي حیثیت نه و کم چې الحمدلله زما دی، ٹھیک شوه. که زما خدای ما سره دومره خدای وس راکړی چې خپل بچو باندې پرایویټ تعلیم وکړم، خو د عام پښتون نشته. یو رکشه ډرایور به څنګه خپل بچي له په یو پرایویټ ځای کې تعلیم وکړي؟ نو پخوا دا وه چې سرکاري سکولونه به په هغې سرکاري سکول کې به سبق وي، نو بیا به سرکاري کالجونو سرکاري کالج کې به سبق وي، سرکاري یونیورسټۍ وي سرکاري یونیورسټۍ کې به سبق وي. هغه څیزونه دلته کې د پښتنو په علاقه خو تقریبا اسکولونه نش په حساب دي. لکه زه به تاسو ته یو مثال درکم، دا میټروویل چې ورته ویل شي، ما ته چا ویلي چې دلته کې میټروویل کې دغه علاقه چې کومه ده چې په هغې کې یاره خدای مې دې اوس نه خطا کوي چې 14 سکولونو پلاټونه چې دلته به 14 سکولونه جوړ شوي به کې 3 دي. هغه 11 پلاټونه چې دي هغه همدغې پښتنو مشرانو خرڅ کړي یا هر څه چې کړي. نو دا یعنی په دې کې پښتون لیډرشپ هم شامل دی؟ جی بالکل صحیح صحیح. ولې چې نن پورې دیو چرته هم دا څه ونه کړه که نه، د سیویک پرابلمز دپاره د تعلیم دپاره دې دپاره یو سړی یو اواز نه اوچتوي. کم از کم ما نه دی اورېدلی چې یو پښتنو علاقه کې یو پروټیسټ یا یو جلوس دې دپاره راوتی چې دلته موږ له سکول جوړ کړه، داسې ما نه دی لیدلی. سر دا خو تاسو چې کومه خبره کوئ د دې مطلب دا دی چې مشران نشته او پښتانه په کراچۍ کې یو قسمه یتیمان دي. نو آیا دلته داسې د یو تنظیم ضرورت نشته چې د پښتنو غیر سیاسي مسایل حل کړي، د دوی سره هلې ځلې وکړي، پښتانه یو کړي، آګاهي پکې خپره کړي؟ ضرورت خو شته دلته، اوس د دې خبرې سنجیدګۍ سره ضرورت دی چې کراچۍ پښتانه چې دي هغه د خپل بچو د مستقبل دپاره داسې څه یو دغه وکړي،
اوس په دې ورځو کې ډېر شی داسې وشو زموږ ډېر نږدې ملګري دي چې څوک لاړه مسلم لیگ ته لاړه څوک پیپلز پارټۍ ته لاړه هغه هم صرف په دې وجه چې یاره هغه د خپل علاقې د خلکو دپاره څه کار وکړي خو ظاهره خبره دا عمره کار خو نشي کولی او نه یې هلته کې څوک دومره مني صحیح سر د دې نه علاوه د پښتو ژبې په حوالې سره به خبرې وکړو کوم ځای کې چې یو خلک د یو ژبې خاوندان په زیات مقدار پاتې کېږي تاسو د قانون نه خبر یې نو هلته د پښتو ژبه د نصاب ذریعه جوړېږي دلته په کراچۍ کې د 80 لکو نه زیات پښتانه دي بیا په څه علاقو کې ډېر زیات دي که زه دا ووایم په څه علاقو کې بیخي ډېر پښتانه دي نور قومونه پکې تقریبا نشته نو آیا د پښتو د نصاب ژبه ګرځول نه دي پکار په دې کې او یا د دې لپاره د اوسه پورې څه قانوني هلې ځلې شي دي ادیبانو شاعرانو یا قانوندانانو څه کوشش کړی دی نه چا هیڅ کوشش نه دی کړی او بله خبره دا ده چې دلته کې خلک وایي څوک وایي چې 50 لکه دي څوک وایي چې 80 لکه دي خو یاره څه ووایم چې آن د ریکارډ 15 لکه به هم نه وي آن د ریکارډ مین چې د هغه یو ایډرس وي د دې ځای ووټر وي سنګل ایډرس وي موږ ته غټه مسله دا ده مطلب که موږ قانوني دا خبره وړاندې کوو نو موږ به قانوني خپل شمېر هم شو کوو خپل شمېر به شو کې چې ته واقعي کې دلته اوسې نو ستا دلته کې په ووټر لیست کې ستا نوم نشته څه شوه شناختی کارت چې کله مردم شماري یا څه کېږي نو شناختی کارت چې هغې کې د هغې ځای پته وي نو ستا هغه سینسس دلته نشته چې ته واقعي کې دومره هغه معلو کېږي چې د دې ځای چې کم پښتانه چې دلته کم اوسي زما په شان چېرې د هغو پیدا شوي دلته کې دي ټیک شوه او پلار نیکه یې دلته کې خښ دي نو په کار ده چې هغه خلک د دې ځای شناختي کارډ واخلي د دې ځای په هغې سیسټم کې ځان واچوي نو شمېر کې به راشي نو اوس په شمېر کې نشته یعنې د پښتنو ستونزې ډېرې دي خو د دوی خپل دوی ته هم د آګاهۍ ډېر سخت ضرورت دی جی صحیح بیا دا ده چې زه دا په دعوې سره یم چې څومره د پښتنو ګوندونه دي یو هم داسې هوایي لیګ یي چې 40 لکه دي 50 لکه دي د یو سره هم د خپل علاقې سینسز نشته چې موږ دلته څومره یو زما څومره ووټر دي داسې خوشې تشې خبرې کوي او د لیډرشپ په سطح د دې لپاره څه هلې ځلې هېڅ هم نشته هېڅ هم نشته سر تاسو د باچا خان سره پاتې شي نږدې تاسو د هغه د فکر نه د هغه د فلسفې نه خبر یې قانوندان هم یې تاسو ګڼئ چې د هغه نه پس په نږدې خلکو کې د هغه د فکر وارث شته د ولي خان نه پس بیا ما ته څوک نه دی ښکاره شي صحیح ولي خان پورې وه او څه شورو کې لږ سپندیار هم یو وخت پورې و خو اوس بیمار دی ما اورېدلي څه مخلصه کسان که کم د هغه د فکر وارثان یې هم هغه په مختلفو حربو سایډ لاین کړی شوي هم دي جی بالکل صحیح او سایډ لاین ته شي ولې چې هغه داسې سړی نه پرېږدي که نه چې هغه هغو ته حقیقي مسایلو طرف ته توجه وکړي او هغه چې کوم داسې کار کوي چې د پښتنو په تاوان کې ځي د هغې مخنیوی وکړي یا د هغې خلاف خبره وکړي نو خو داسې خلک نه خوښوي جی او خوښوي چې دا صحیح سر تاسو خو ډېرې مقدمې د پښتنو دپاره په خلاص مټ په خلوص نیت کړي دي تاسو څه ګڼئ قانوني طور باندې هم د پښتنو سره امتیازي سلوک کیږي ډېر زیات چې یو تڼۍ ته لاړ شي نو پښتون داسې ټریټ کېږي لکه یو شودر ولې چې هغو ته پته دی چې د ده څوک زمانه د تپوس نشته نو هغه ټارچر کوي هم پیسې ته مالي د کورونو بې عزتي هم کوي مطلب چې څه ورسره کولی شي هغه ورسره کوي ولې چې څوک د تپوس یې نشته صحیح سر تاسو خو به ډېرې مقدمې کړي د خیره داسې څه یو مقدمه ده چې هغه تر دې دمه ستاسو دپاره یو یادګاري یاره اوس څه ووایم مقدمې خو داسې صحیح داسې خو ډېر شی دی تخ شوي دي خو اوس لکه اوس ښځه به ته یو عجیبه خبره وکړمه چې ما په خپله د جینا صاحب چې کومه خورزه وه شیرین بای د هغې لور وه د هغې زوی پولیسو وژلی په ټارچر کې مړو ته پولیس نه نو د هغې کیس دلته چا نه اخیستو نو هغه کیس د هغې ما اخیستی هغه پولیس والا مې سزا کړي وو بیا داسې د علي وزیر کیس و هغې کې هم څوک مخې ته نه راتلو نو د وسه پورې زه یم ورسره صحیح سره په
اخره کې به د دې ځوان کل خبره وکړو چې دا د پښتنو ځوانان چې کوم دي د وکالت طرف ته قانون طرف ته آیا په کم شمیره کې راځي او که په کم شمیره کې راځي د دې وجه څه ده موږ د کراچۍ طرحه خبره کوو ګوره ما خو درته ووایي که نه چې یو خو چې کم شتمن خلک دی نو د هغو بچي چې دی هغه دې طرف ته نه راځي او کم چې مقامي خلک دی د هغو دومره توان نشته لکه نن سبا هر څه چې دی پرایویټایز شوي دي جی 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 لکه ما چې کم د قانون سبق کم وخت کې ویلی و نو هغه وخت کې زما خیال دی چې 900 یا 600 روپۍ زموږ یو سمیسټر فیس و جی و زما زوی سبق وایي نو تقریبا 1,00,000 روپۍ دغه یو سمیسټر دی هغه عام پښتون خو نشي پوره کولی جی او کم چې دلته کې شتمن خلک دی هغه بیا د کراچۍ مستقل اوسیدونکي نه دي د کراچۍ چې کم مستقل اوسیدونکي خلک دی هغه غریب دي ډېر تعداد کې نو په دې وجه باندې صرف قانون نه چې انجینیرینګ هم وګوره او د ډاکټرۍ پیشه هم وګوره هغې پروفیشنل شعبو کې پښتنو ډېر کم ماشومان را روان دي صحیح هغې وجه بیسیک وجه چې ده هغه معاشي ده صحیح د یو عام پښتون وګړي دپاره قانوني څه آګاهي پکار ده دلته چې هغه لږ د خپلو مسایلو ادراک وکړی شي نو یو خو دا ده چې ګوره د ټولو مخکې خو دا ده چې ته یو سیول سوسایټۍ کې اوسې او د دنیا په یو ټولو غټ ښار کې اوسې نو دا هر څه به شروع کې مخکې د خپل ځان نه نو پکار ده چې پښتانه خو ټولو مخکې خپل دا کم ما درته دغه وکړو چې دا خپل شناختي کارډ یې دا جوړ کړي ډاکومنټیشن جوړ کړي بیا چې د دیو کم ځای کې دی په کچو آبادو کې اوسي هغه لیز شي ټیک شوه ایون چې کم لیز دی ته لاړ شه د هغو دیو دومره بد حال کړی کو سرکار ورته یو ځای ایښی چې دا به 100 فوټه سړک کړي نو دا دیو هر یو د خپل کور مخې ته 3 او 4 فوټه رایستی دی او بیا چې لږ بره لاړ شي یو چت چې وخیږي نو بیا یې دومره چجه رایستی لکه اوس د پښتنو یو آبادۍ ته هم لاړ شه بر اسمان درته نه ښکاري هر یو سړي 4 فوټه ناکوسي هم بندي کړي نو دا دی په خپله دار څه کوي سیویک سینس په پښتنو کې نشته صحیح نو سر تاسو به پښتنو ته یا ځوان کول ته څه پیغام ورکول غواړئ ځوان کول ته به دا یم چې بهی اوس پښتو چې ده پښتو خپل دې طرف ته راوګرځوئ چې تاسو تعلیم ته شعور ته دې طرف ته او د ځان نه هغه پخوانۍ خبرې چې دي په خپلو کې جنګ جګړې او دا کم ورانې ورکې کېږي د پښتنو په آبادو کې او دا فالتو ټایمونه ضایع کېږي چې دا شی غلط رسمونه رواجونه چې دا ختم کړي شي ستاسو ډیره زیاته مننه سر تاسو موږ له وخت راکړه کتونکو د قادر خان صاحب سره ډیرې خوندورې خبرې وشو ډیر په مختصر وخت کې هغه موږ ته د کراچۍ ستونزې مسلې رامخې ته کړې همدغه شان خوندور پروګرامونو دپاره به یو ځلې بیا ستاسو سره ملاویږو تر هغې اجازه راکړئ د الله په امان